د ماشوم ته ګوره د زهرلا شپې چې چلې دی دا ماشوم بس کې دا څه بله ټوپونه وهي ته ماره مدي که تنبه نه تېرېږي تاسو دې ماشوم ته اوس ګوره دا ډاکټر امبو ورکوي د انبه نه تېرېږي دا زهرلا شپې چې چلې دی بل دا ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب باندې شیر کړئ ځکه چې داسې زهرلا شپې هم راوتې دي د ډاکټر دا خبرې کړي د ډاکټر د خبر را سره واورئ راځئ. السلام علیکم. دا ویډیو تاسو وګورئ ډېر په تکلیف سره دا ویډیو راغوم او انتهایی خفه یم. د ماشوم سپي چې چلی دی او زه ورله اوبه ورکوم نو اوبه دی نشي څښلی اوبه چې ورکوم نو د چې کوم مری د هغه نه خلي ده ته دې باندې چې هوا لګي نو هغه سره دی یریږي او ډېر زیات ګډ وډ دی. دا ماشوم سپي چې چلی دی او یو میاشت مخکې او اوس پلار راوستی دی نو ده کې د ریبیز چې کوم جراثیم دي هغه په ده کې خواره شوي دي. نو د دې ویډیو مین مقصد صرف زما دا دی چې کله ماشوم سپی وچیچي کو هغه د کور سپی او کو هغه د بهر چې دا کوم سپي ګرځي بازار کې کوڅو کې کو هغه سپی او کو هغه اوریجنل سپی ستنې چې ولې لګولې کو هر سپی چې ماشوم وچیچي نو ډایرکټ ماشوم لا ستنې لګوي د سپي چې کوم د ریبیز ویکسین دی هغه ته ډایرکټ لګوي. هغې 5 ستنې دي په 0 3 7 14 28 ډیز باندې او دین علاوه چې کوم زخم دی هغه به تاسو په اوبو باندې پاک وینځئ او زخم به کولا او پرېږدئ په هغې به پټۍ نه لګوئ. دې سره سره به انټي او د ټیټ انجکشن لازمي لګوئ او کو ان کیس تاسو ته د انټي ریبیز ایمون ګلوبلین میلاویږي نو هغه هم تاسو ولګوئ د زخم نه غیر چاپېره نیم او نیم په مټ باندې لګوئ. د سپي د کوم انټي ریبیز ویکسین چې کوم دی دا ډېر لازمي دي. ان کیس کو تاسو د پیسو ته ګورئ چې دا ګرانې دي یا میلاویږي نه په سرکاري هسپتال کې او بیا پیسو اخیستی نه شو نو ماشوم ماست تاسو ټول عمر دپاره چې کوم دی نو هغه بایلی ځکه چې دا جراثیم کو په بدن کې خواره شو نو د دې نه 100% ماشوم به مري د دې کې بیا بچ کني. نو امید لرم ستاسو به دا ویډیو د آګاهۍ ایز صدقه جاریه به تاسو دا خوروئ چې خلکو ته ورسي چې کلنګ ماشوم سپی وچیچي نو چې ډایرکټ هغه له ستنې لګئ. تھینک یو.